ته د داخلېدلو یو بهترین سبب د الله او د الله د رسول اطاعت دی. کوم انسان چې په ژوند کې د الله خبره مني، د هغې فرمان مني او د الله د رسول تابعداري کوي، دا انسان جنتي دی او د دې د جنت خوشخبری الله او د الله رسول دواړو ورکړې ده. قرآن کریم کې الله فرمایي ومن یطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. څوک چې د الله اطاعت وکي او د الله د رسول اطاعت وکي، الله بدل را جنتونو ته داخل کې، داسې جنتونه چې د هغې د بنګلو او د هغې د بوټو د لاندې به نهرونه بهیږي. او چا چې د الله او د الله د رسول د حکمونو نافرماني وکړه، الله به دردناک عذاب ورکړي. همدغه رنګې موږ ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. زما ټول امت به جنت ته داخليږي مګر څوک چې د جنت د داخلېدلو نه انکار وکړي. صحابه کرام عرض وکړ د الله رسول دا به څوک وي چې د جنت د داخلېدلو نه انکار کوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې زما تابعداري وکړه د انسان به جنت ته داخل شي، او څوک چې زما نافرماني کوي د انسان جنت ته د داخلېدلو نه انکار وکړي. نو دا آیت دلیل دی، دا حدیث هم دلیل دی په دې چې د الله او د الله د رسول اطاعت انسان جنت ته داخلوي او د الله او د الله د رسول نافرماني انسان جهنم ته داخلوي.